د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یوې ناستې په ترڅ کې د نیکمرغه کوچني اختر په دوهمه ورځ چپرهار ولسوالۍ ته د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د سفر له امله ستاینه وکړه. دغه ناسته چې د غبرګولي په 15مه د کوچني اختر په دوهمه ورځ جلال آباد ښار کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په میلمستون کې جوړه شوې وه. پر مهال د 4مې لواء قومندان برید جنرال محمد کریم نیزی، د چپرهار ولسوال محمد صدیق دولتزی او یو شمېر نورو مسؤلینو شتون درلود. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د مشرانو جرګې رئیس سره د اختر مبارکي ترسره کوله. نوموړي ته د چپرهار ولسوالۍ او د ننګرهار د بېلابېلو سیمو د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونو د نورو ترڅنګ د اختر په شپو ورځو کې پوره پلټنې او ګزمې پیل کړي او په ټول توان سره هڅه کوي ترڅو کومه ستونزه رامنځته نشي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل په داسې نیکمرغه ورځ کې د ولس سره نږدېوالی د دولت او ولس ترمنځ واټن کموي. نوموړي چپرهار ولسوال ته د نیکمرغه کوچني اختر په دوهمه ورځ د ننګرهار والي د سفر له امله ستاینه وکړه او همداراز په وروستیو کې د ملي امنیتي قواو د هلو ځلو قربانیو څخه ستاینه او قدرداني وکړ.